بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه ستاسو ورور وقار احمد د خپل چینل طرف کیمور ټي وي د طرف نه تاسو ته هرکلی وایم. امید لرم چې تاسو به روغ جوړ او ښاد اوسئ. راغلي یو ملاګورو ته چېرته چې ډېر ښه لیکوال د چا غزل چې هر ځای ستایلی دی شهسوار رضا صاحب، د هغوی سره به خبرې کوو، د هغوی نه به ښکلې ښکلې غزلې اورو. چې شهسوار به یې سره خبرې وکړو او د هغې نه یو څو ښکلې ښکلې غزلې واورو. شهسوار رضا به تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایم. څنګه یې تاسو ښه روغ جوړ یئ؟ وعلیکم سلام وروره. اول خو د ټولو نه مخکې وقار احمد وروره ستا د ملګري د نورو ټولو ملګري ډېره زیاته مننه کوم چې ستاسو د کیمور نه رالی، د باجوړ نه څه شوقدر نه رالی. یقینا ستاسو په هڅه په دې هغه باندې ډېر زیات خوشحاله یم او چې څومره تکلیف درغلی په لاره کې هغې زه بخښنه غواړم. دا خو دې خامخا غلط شوي به نو ډېر زیات خوشحاله یم چې ستاسو راغلي او زه ستاسو زندګۍ خبره وکړم. نو زندګۍ دغه زما ملګري مو لیدل، ستاسو زما دا هر څه ولیدل. نو انشاءالله ستاسو ته به ښه پته لګېږي چې دی په مزه کې. شهسوار بھائی، نن به تاسو خلک هم پېژني. زما په خیال دومره غټ دغه ته به ضرورت نه وي. هو ټولو پښتونخوا تاسو چې کومې غزلې لیکلي ډېر په لږ وخت کې د هر چا په خوله باندې دي نن سبا. مینوالو سره به څه شریکوئ؟ بالکل، ولې نه وقار وروره. دغه شعرونه چې غزل مطلع شعر ده چې دا ستا ارمان پرې د مودو پروتو، دا ستا ارمان پرې د مودو پروتو، لیونی زړه مې په لمبو پروتو. مننه. دا ستا ارمان پرې د مودو پروتو، لیونی زړه مې په لمبو پروتو. یو داسې غم چې د وړلو نه و، یو داسې غم چې د وړلو نه و او هغه غم مې په اوږو پروتو. دا شعر راته بیا وایه. مننه. یو داسې غم چې د وړلو نه و او هغه غم مې په اوږو پروتو. یو مسلمان تې نه لګتې ویستې، یو مسلمان تې نه لګتې ویستې، بل مسلمان ورته په خپو پروتو. مننه. یو مسلمان تې نه لګتې ویستې، بل مسلمان ورته په خپو پروتو. هغې بابا د غمه خوب نه راځي، مړه څه چې په ازغو پروتو. مننه. هغې بابا د غمه خوب نه راځي، مړه څه چې په ازغو پروتو. ستا شهسوار وروره تپوس ونه کوه، بس دا ستا په تمه د راتلو پروتو. مننه. دغه غزل مطلع نه مخکې څو شعرونه چې تیارې دي تندرونه یې اسمان چغې وغي، تیارې دي تندرونه یې اسمان چغې وغي، یو کس پکې په زور زوره جانان چغې وغي. ډېر ښه دی. مننه. مننه. تیارې تندرونه یې اسمان چغې وغي، یو کس پکې په زور زوره جانان چغې وغي. دا نن درېیمه ورځ ده چې کور وړه مونږ کره نشته. وقار وروره، دا نن درېیمه ورځ ده چې کور وړه مونږ کره نشته او دا پکې سرو زرو پیزوان چغې وغي. ډېر ښه دی. بیا وایه شهسوار صاحب. مننه وروره. دا نن درېیمه ورځ ده چې کور وړه مونږ کره نشته او دا پکې سرو زرو پیزوان چغې وغي. دغه غزل مطلب ده چې هېڅ غم را سره نه و، هېڅ خفګان را سره نه و، هېڅ غم را سره نه و، هېڅ خفګان را سره نه و، تصویر را سره و که جانان را سره نه و. مننه. هېڅ غم را سره نه و، هېڅ خفګان را سره نه و، تصویر را سره و که جانان را سره نه و. داسې خلک وایي چې سر وینو ټوپۍ ډېرې، داسې خلک وایي چې سر وینو ټوپۍ ډېرې، زما خو ښکلې پوزه پوزوان را سره نه و. مننه. داسې خلک وایي چې سر وینو ټوپۍ ډېرې، زما خو ښکلې پوزه وه، پیزوان را سره نه و. جانانه ستاسې خپل غم و زما در سره نه و، جانانه ستاسې خپل غم و زما در سره نه و، جانانه ما سره ستا غم و د ځان را سره. مننه. جانانه ستاسې خپل غم و زما در سره نه و، جانانه ما سره ستا غم و د ځان را سره نه و. چې ومه به خوشحاله نو دنیا به را سره وه. وقار وروره، چې ومه به خوشحاله نو دنیا به را سره وه، بېګا چې جړېدمه یو انسان را سره نه و. مننه. چې ومه به خوشحاله نو دنیا به را سره وه، بېګا چې جړېدمه یو انسان را سره نه و. ته ننه په زړګي کې به مې هر وخت شهسواره، له تا پکې بغیر بل یو ارمان را سره نه و. او د بل ملګري له به مو کور کو صاحبه غزل را سره مونږ خو شهسوار بھائی داسې مطلب شاعران مهران خو ځان ته نه شي ویلی. ستاسو مخامخ کې تاسو هو الحمدلله ټوله پښتونخوا کې نامه ده او ستاسو غزل چې کوم دی که نه هر ځای ستایل شوی دی او مینوال یې ډېر خوښوي هم. خو غزل له مخکې به دوه شعرونه درته وایم چې دې حادثې ته فکر وړی یم، دې حادثې ته فکر وړی یم، ته د هر چا شوې زه د ځان نه شومه. دې حادثې ته فکر وړی یم، ته د هر چا شوې زه د ځان نه شومه، او دلته کې ټول جانان جانان دي خلک،
دلته کې ټول جانان جانان دي خلک زه د جانان مې هم جانان نشم ډیر پیدا دی دلته کې ټول جانان جانان دي خلک زه دلته کې ټول جانان جانان دي خلک زه د جانان مې هم جانان نشم او غزل به در سره شریک کو چې اوس لیونی شوی یم اوس مرزه اوس لیونی شوی یم اوس لیونی شوی یم اوس مرزه او ښکلیا بدل شوی یم اوس مرزه او بیا به چیرې نوم د مینې وانه خورم بیا به چیرې نوم د مینې وانه خورم او دومره ګډېدلی یم اوس مرزه او ستا خاطر ته ګورمه څه نه وایم شهسوار بھائی ستا خاطر ته ګورمه څه نه وایم او ځکه غلی غلی یم اوس مرزه او دا د زمونږ وقار بھائی ته ډالۍ وي چې اوس مې که ډېر ښکل کړې درکتی نشم اوس مې که ډېر ښکل کړې درکتی نشم او داسې خوبولی یم اوس مرزه اوس مې که ډېر ښکل کړې درکتی نشم او داسې خوبولی یم اوس مرزه او ستا شهید د ستا دی او د ستا به وي ستا شهید د ستا دی او د ستا به وي او ډېر دې کرټلی یم اوس مرزه او شهسوار بھائی تاسو به نور څه د مینهوالو سره شریک کوئ که داسې څه نوی غزل وي یا څه وي که شریک کوئ یې نو ولې نه شاید وروره بالکل ډېر ښکلی کلام هم وي ستاسو خبره وکړه چې مطلب ستاسو غوندې کې شعر نشو لیکلی دا خو د هسې ګپ وکړه ځکه چې ماشاءالله تاسو ډېر ښکلی لیکو او انشاءالله وخت وخت سره به تاسو مخ په وړاندې ځئ انشاءالله هېڅوک هم داسې نه دي پیدا شوي خواران یې کړي او دغه شانتې ورو ورو ځي نو انشاءالله را روان وخت به تاسو هم دغه شانتې ښه معیار لیکئ او کوشش کوه چې شعر کم لیکه خو ښه لیکه پوه شولې دغه زما هم د غزل نه مخکې یو څو شعرونه چې یار تنها شوی یم هر چا رانه پام راغستی یار تنها شوی یم هر چا رانه پام راغستی له ډېره غمه مې ساقي دی پلو ګام راغستی مننه یار تنها شوی یم هر چا رانه پام راغستی له ډېره غمه مې ساقي دی پلو ګام راغستی وقار وروره هغه ما خوب ته نه پرېږدي او زه ټکور نه ورکوم هغه ما خوب ته نه پرېږدي او زه ټکور نه ورکوم که زه پر هر پسر راغستی یم نو مام راغستی مننه هغه ما خوب ته نه پرېږدي او زه ټکور نه ورکوم که زه پر هر پسر راغستی یم نو مام راغستی او دغه غزل چې والله د هر سړي ورسره سر به خوږېده والله د هر سړي ورسره سر به خوږېده ما داسې چغې والې چې پر هر به خوږېده مننه والله د هر سړي ورسره سر به خوږېده ما داسې چغې والې چې پر هر به خوږېده هغه که راوتنه دومره ولې دی واغه هغه که راوتنه دومره ولې دی واغه بیا وروستو به مې زړه ورله په ور به خوږېده مننه هغه که راوتنه دومره ولې دی واغه بیا وروستو به مې زړه ورله په ور به خوږېده قربان د پښتنو د دغې مینې د انداز چې لرله به یې درد ورکړه نو بر به خوږېده مننه قربان د پښتنو د دغې مینې د انداز چې لرله به یې درد ورکړه نو بر به خوږېده شاید وروره څه وخت خلکو د ډېرې خوشحالۍ به ګډېده څه خلکو د ډېرې خوشحالۍ به ګډېده څه خلکو په زیرې اختر به خوږېده مننه څه خلکو د ډېرې خوشحالۍ به ګډېده څه خلکو په زیرې اختر به خوږېده د لرې نه بیا لږ شان گزاره غوندې کوله نږدې به چې اشنا ته شوم نظر به خوږېده مننه د لرې نه بیا لږ شان گزاره غوندې کوله نږدې به چې اشنا ته شوم نظر به خوږېده او دغه کسر شعر یې چې تا سره اوس زړه مې په سکونو شهسواره چې تا سره اوس زړه مې په سکونو شهسواره چې تا نه به جدا شولو اکثر به خوږېده مننه